په حدیث شریف کې راځي لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. فقهي مقوله هم ده او حدیث شریف هم ده. یعنی په اسلام کې ځان ته ضرر او بل ته ضرر او ځان ته ضرر دا نسته. څوک چې مخدره توکي کاروي دا هم ځان ته ضرر رسوي، هم جامعې ته ضرر رسوي، هم مسلمانانو ته خپل معامل کورنۍ ته اولادونو ته ضرر رسوي. په آیات شریف کې راځي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تاسې وایئ په زوره په خپل لاسي باندې ځان په هلاکت کې مه اچوئ. بل ځای کې په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولا تقتلوا انفسکم، تاسې ځانونه مه وژنئ. دغه مخدره توکي او نشهیي توکي چې څوک کاروي یا دا څوک ترویجوي یا دا صادروي یا واردوي، دا ټول ګورئ دا د انسان وژنه ده، دا ځان په زور هلاکت ته کندې ته ځان غورځول دي. موږ تاسې ګورو چې هغه څوک چې په دغه نشهیي توکو باندې په مخدره توکو باندې ګرفتار دي په څه یو بد حالت کې دي، څومره په شوم حالت کې دي، د دوی په حال باندې سړی بیخي ډېر ځورېږي. ګورئ مخدره توکي چې دي دغه دیني زیان خو یې دا ده چې خپله قرآن عظیم شان کې فرمایي ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلات، دا سړی له لمانځه منې کوي او له ذکر د الله نه منې کوي. په دې خاطر دغه کسان چې د پلونو لاندې په درغو کې په خرابو ځایونو کې په چټلو ځایونو کې پراته یي، نه لمونځ ته نه ذکر شته. داسې وس حکومت او امارت دوی ته زمینه سازي کړې ده، اخو جلا مسله ده. په عموم کې دغه د دوی دغه حالت ډېر خراب ده. همدا رقم ګورئ انسان چې فوقیت لري په ټولو مخلوقاتو باندې، په عقل باندې لري. دغه مخدره توکي د انسان عقل له بینه وړي، شرافت یې بالکل له خاورو سره خاورې کوي. همدغه مخدره توکي او نشهیي توکي د انسان عصبي سیستم خرابوي، د انسان د مسلمان دماغ مختلوي، د انسان تنفسي سیستم بیخي درهم برهم کوي، د حنجرې او د ستوني او د سینې تکلیفونه رامنځته کوي، ټول بدن له تسمم سره مخ کې کوي، اخر د مرګ سره مخ کېږي او هغه مړ کېږي. نو دوستانو دا خو پرېږده، څوک چې په مخدره توکو باندې ګرفتار دي د هغو اجتماعي زیانونه وګوره، جامعې ته څومره زیان رسېږي، خلکو ته څومره زیان رسېږي، اولادونو ته خپل فامیل ته د هغو مسکن، د هغو ډوډۍ، د هغو خرڅ، بې سرنوشتي، د اولادونو بې تربیه، هغه له تعلیم نه پاتې کېږي. څوک نسته د هغو تعلیم وکړي ځکه چې پلار خو څه شی سوی ده، هغه په نشهیي توکو باندې گرفتار سوی ده. نو بل ګوره، بل دا ده چې مخدره توکو سره له دغو له کارولو سره څومره سوالګر زیاتېږي. دغه د زموږ کابل ټول جن ډک، دغه اولاد اولو الامر ته د الله اجر ورکړي چې دا ټول کړو، دوی ته یې ګوره هغه د زمینه سازي وکړه، د دوی د طبابت، د دوی د علاج په فکر کې سول. سوالګر څومره زیاتېږي. او راسه دې ته چې قتلونه، غلاګانې، هر چېرته به چې موږ په کابل کې کوم واقع لیده نو به پوډري وو، موټر غلا کړی، کراچي غلا کړي، قتل کړی، وژنه کړي، د کور سامان خرڅ کړی، په هېڅ باندې بند نه وي، په هېڅ باندې. کله چې د انسان عقل خراب شي نو هغه بیا هېڅ په هېڅ شي باندې بند نه وي. د شرابو یو دینی تاوان همدا دی او الله عز وجل په دې کې ذکر کړی دی ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة. د شراب څکل تاسو منع کوي د ذکر د الله نه او د مانځه نه، نو د عبادت د الله نه سړی منع کوي. او بل الله عز وجل په بل آیات کې وایي چې تاسو په حالت د نشې کې مانځه ته مه نږدې کېږي. او هر هغه نشهیي شیان توکي چې انسان د الله عز وجل د عبادت نه منع کوي، لکه چرس شو، تنباکو شو، هیروین شو، افین شو، دا په مثل د شراب دي، بلکې د شرابو نه هم بدتر دي. ځکه د نشهیي توکو روږ د کس چې هغه عبادت صحیح نشي کولی، عقل صحیح کار نه کوي، د الله عز وجل د عبادت نه محروموي. هغه عبادت خصوصا چې طهارت ته ضرورت لري، د زړه پاکوالي ته ضرورت لري، اخلاص ته ضرورت لري، دغه نشهیي توکي د هغې نه دا معنی واقع کېږي او د الله عز وجل عبادت ته سړی نه پرېږدي. په نشهیي توکو روږ د کس چې وي، روږ د کس او د دې کاروونکی د هغه عقل صحیح کار نه کوي، دماغ او اعصاب صحیح کار نه کوي، غلا کوي او خیانت کوي، حتی تر دې پورې چې خپل د کورنۍ غړي زنا او فحشا او دې شیان ته مجبوره کوي، تر څو پورې دا د خپل د نشهیي توکو د هغه مالي سرچینې دپاره ځان ته یو څه برابر کړي او هغه ځان ته پې نشهیي توکي راونیسي او هغه استعمال کړي. د نشهیي توکو ډېر دینی تاوانونه او زیانونه دي. اول تاوان خو دا ده چې دا الله عز وجل حرام کړي دي،
حرام دي او د حرامو ترسره کول د ډیرو ګناهونو سبب ګرځېږي او د ګناه بیا ډیرې بدې پایلې هم په دنیا کې هم په آخرت کې. قرآن کریم کې چې الله عز وجل موږ او تاسو ته د مخکینی امتونو څومره واقعات بیان کړي دي او الله عز وجل هغې هلاک کړي د ګناهونو د وجې نه، یوازینی او واحد سبب د هغې همدا و چې هغې ګناهونه کول. د الله عز وجل د هغو حدودو نه دی مخکې ورتلل، د الله حکمونه یې نه منل، حرامو ته به یې لاس اچو. د بني اسرائیلو باره کې چې څومره واقعات راځي الله عز وجل ځای په ځای د هغې واقعات موږ او تاسو ته بیانوي چې دا کارونه یې وکړل، د پیغمبر خبره یې ونه منله. الله عز وجل هلاک کړل، عادیان، سمودیان، فرعونیان، الله پې عذابونه راوستل قسمه قسم. یوازینی سبب او واحد سبب د هغې دا و چې هغې ګناهونه کول، د الله حکمونه یې نه منل، خپلو خواهشاتو پسې تلل. نو الله عز وجل په دنیا کې پې عذابونه راوستل، هلاک یې کړل. نو د ګناهونو د نشهیي توکو استعمال انسان د ګناهونو هغه سرچینه او سرمنبع ده. انسان هر قسم ګناه بیا د انسان نه کیږي، ځکه دا د هیڅ قسمه احکاماتو د الله عز وجل ته دا هغه نه وي، پابند نه وي، ځکه عقل کار نه کوي، حواس کار نه کوي، د مانځه په غم کې نه وي، د روژې په غم کې نه وي، د حج په غم کې نه وي، اصلا د حج او د جهاد او د زکات او د دې شیانو سوچ او احساس له ده سره نه وي. مواد مخدره یا مخدره او یا نشهیي توکي دا څه شی دي او څه تعریف دی؟ محترمو، مواد مخدره یا نشهیي توکي هر هغه ماده دی، هر هغه شی دی چې هغه انسان ته، عقل ته، د انسان نفس ته، ټولنې ته صدمه رسوي او ضعف پکې پیدا کوي او انسان کې مستی راولي او انسان کې د هغه عقل کمزوری کوي، عقل یې پټوي، عقل یې پوښښ لاندې راولي. نو د دغې وجې نه دغه شی چې دی چې هغه عقل کې سستی راولي، کمزوري راولي او بدن خرابوي، عقل پټوي، مستی راولي، تنبلي راولي، دا ټول هر هغه شی دی چې انسان شریعت الله جل جلاله شریعت په موږ تاسو باندې دا حرام کړي دي. الله جل جلاله د مواد مخدره په رأس او په سر کې چې کوم ماده پرته ده او کوم شی ده چې هغې ته الله جل جلاله حرام په نص قرآني باندې حرام کړی دی چې هغه ته شراب وایي، لکه کوم آیات چې ما ستاسو په مخکې په دې خطبه کې تلاوت کړ په لومړي ځل. نو هغې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې تاسو د شرابو نه ځان وساتئ. نور هم الله سره بتان یاد کړي دي، دارنګه الله جل جلاله ورسره ازلام یاد کړي دي، دې سره سره الله جل جلاله شراب یاد کړي چې دې نه تاسو ځان وساتئ. شراب څه شی دی؟ هر هغه شی ده چې تا عقل خرابوي، تا کې مستی راولي، د الله د ذکر نه دی باسي، د الله جل جلاله د مانځه عبادت نه دی باسي، د خپلو پردي د پیژندلو نه دی باسي، حقوق د انساني حقوق او د شریعت د حقوقو څخه د اخواته کوي، د انساني او د الله د حقوقو څخه د اخواته کوي، تجاوز او تعدي او نارواوالی پکې انسان کې پیدا کوي. نو دې ته الخبائث شراب ته وایي، دا الله جل جلاله حرام کړي. دارنګه نور مواد چې دغه چې دی هر څه چې بنګ دي، کوکنار دی مثال ته ورسره، دارنګه هیروین دی، پودر دی، غیره و غیره مواد چې هر تاریاک دی، افیوم دی، حشیش دی، خشخاش دی، دا ټول مواد دا په دغه شي کې له شراب و سره شریک دي چې هغه شراب انسان مستوي، عقل خرابوي، دا هم دا نور مواد هم ټول خرابوي. هر هغه ماده چې هغه انسان عقل خرابوي، مستی پکې راولي، که په هر شکل یو په هر نوم غوښتي. ډېر داسې مواد نن پیدا شوي دي چې هغه مخکې په څو یو قرن مخکې که موږ لاړ شو په هغه نوم به نه و، نوې په نوم سره راغلي دي، په نوې ډیزاین سره جوړ شوي دي، د ټابلیټو په نامه جوړ شوي دي یا د نور په موادو جوړیږي، خو چې د هر شي په شکل جوړیږي او په هر قالب کې جوړیږي، په هر د حرام دی او ناروا دي. الله جل جلاله په ظاهر نسب باندې یو آیت شریفه کې چې اگر که په تدریج باندې شراب حرام شوي دي، خو آخري آیت یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. الله فرمایي چې شراب، قمار، بوتان او دا رقم هغه د
فال لپاره د غشي چې پالبیني اوس ورته وایو دا ټول د شیطان چارې دي او له دې نه ځان وساتئ. که غواړئ چې کامیاب شي نو له دې نه ځان وساتئ. نو انسان هغه وخت کې خپل کرامت ترلاسه کولی شي، خپل هغه اساسي رسالت ترسره کولی شي، خپل هغه اساسي دندې په ښه توګه ترسره کولی شي چې هغه د هغه عقل سالم وي، د هغه بدن سالم وي، د هغه یا دا ټول د ده کوم کرامت چې دی هغه کرامت په خپل ځای کې خوندي وي. نو د دغه په اساس باندې الله جل جلاله شراب، قمار او د دې په جمع کې نشهیي توکي ټول حرام کړي دي. د شرابو حرمت په کتاب الله باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو باندې، په اجماع د امت باندې او په قیاس باندې په ټولو دلایلو باندې ثابت دی. مخکې آیات چې ما ولوست هغه د شرابو د حرمت په رابطه باندې هغه قاطع دلیل دی چې الله تعالی فرمایي فاجتنبوه، له ده نه ځان وساتئ. داسې نه وایي الله تعالی چې فترکوه، دا پرېږدئ، بلکې الله تعالی فرمایي چې له ده نه ځان وساتئ، یعنی بیخي دغه طرف ته ورنږدې کېږي هم. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په روایت سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الاخره، څوک چې په دنیا کې شراب وڅکي نو هغه به په آخرت کې د دغه شرابو د نعمت نه په جنت کې به محروم وي. به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې الله تعالی فرمایي چې یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث. الله جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وسیله هغه څه چې هغه طیب دي، هغه پاکیزه دي، هغه پاک دي، هغه د انسان لپاره ګټور دي، هغه الله تعالی حلال کړي دي، او هغه څه چې هغه پلید دي، هغه د انسان لپاره ګټور نه دي، تاواني دي، هغه الله جل جلاله حرام کړي دي.